فایده نشته دی که تاسو ته فایده دی دومره خدمت دومره خواري موږ دومره تکلیفونه تېر کړه زما پلار جنازه پرته و زه ونه رسېدم زه په میچونو کې وم زما بچیان زما یو زوی دا د شپږ کالو شو ما ورسره 4 میاشتې نه تېرې کړي په کور کې افغانستان ته منډې وم لوبه کوم دا زما ارمان هم دی زما خوښه او زه په ما باندې د افغانستان حق دی زه د افغانستان ته کرکټ وکړم خو زه دا ایکسکیوز نه کوم ځکه چې ما دومره خواران دومره تکلیفونه وي څه په دې کې هم خلک په ما باندې تورونه لګوي که نه امید دې لاس ورکړی دی هیله دې ما ته خو نه ښکاري چې زه دې نه پس څه وکړم ځکه چې زه د هر یو لوبغاړي یو خوب وي چې زه ورلډ کپ وکړم 15 ورلډ کپ کې سره داسې کار وکړو 15 ورلډ کپ ختم نو یو میاشت پس کپتان بدل ته زه واپس ټیم ته راغلم زه دومره زر فټ شوم هلته مې فټ نه دي یو میاشت کې زه فټ شوم ورلډ کپ ختم چې زه راغلم دغه کې بار کړم نو هلته مې 15 کاله 4 کاله انتظار وکړو دلته راغلم دا دې بیا بار کړم زه به 2023 ته بیا انتظار کوم نو دا یو سوال دا د ستاسو په اند باندې ولې کارتن د نړیوال جام څخه بهر کیږي صرف نړیوال جام نه داسې هم زه د خلکو نه خوښېږم وایي نو وروست پکې 50 والا که څه هغې لږ رنزونه کړي او شپږ میاشتې پاتې ورلډ کپ زمونږ کوالیفای شو زه د هغه ورلډ کپ نه بار کړم زما هغه اوسه پورې نه هېرېږي چې چا په هغې کې لاس خدای دې تباه و برباد کړي او خدای دې په داسې ځای کې وشرموي چې دوی بیخي زه یم چاته سترګو لګولو نه وي او هم په دغه ورلډ کپ کې چې چا زه لرې کړی یم هغه هم خدای وشرموي په ناجایزه لرې کړی آینده اخرنی پلان دې څه دی اوس خو ریس